أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سورة البقرة 211 نمبر آیات تے. مخکې آیاتونو کې د عنادي کفارو و مشرکانو تذکره وشوه چې دوی ته آیات بینات فائدہ نه ورکوي، ښکاره دلایل او معجزې دوی ته هیڅ فائدہ نه ورکوي. دې آیت کریمو کې اوس الله رب العالمین د هغه دپاره نمونه ذکر کوي چې هغه بني اسرائیل دي. ګوره بني اسرائیل ته مختلف معجزات الله رب العالمین را لېږلي، مختلف آیات یې ورته را لېږلي خو هغوی ته یې فایده نه ورکړي، لکه هغوی کې ضد او عناد موجود و. وروسته آیت کریمه کې بیا علت د دې ذکر کړي چې ولې دا فایده نه ورکوي، ځکه دوی کې غرور او تکبر موجود وي. سل بني اسرائیل، سل پوښتنه وکړه بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه، کم آتیناهم چې څومره ورکړو موږ دوی ته من آیت بینه، من آیت نخی بینت ښکاره، څومره ښکاره معجزات دی ته راغلي. ومن یبدل او چا چې بدل کړلو نعمت الله نعمت د الله په ناشکرۍ سره بدل کړلو، من بعد ما جاءته، من بعد وروسته ما د هغه نه جاءته چې راغلی ده ته، فإن الله نو یقینا الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، د آیت کریمه کې اوس علت الله رب العالمین ذکر کوي دا ولې فایده نه ورکوي، ځکه دوی کې غرور او تکبر موجود وي، مؤمنانو پورې استهزاګانې او ټوکې او مسخرې کوي. زین للذین، ښایسته کړی شوی دی دا کسانو دپاره کفرو چې کفر یې کړی الحیات الدنیا ژوند دنیوي، ویسخرون او مسخرې کوي دوی من الذین دا کسانو پورې آمنو چې ایمان یې راوړی، مؤمنانو پورې استهزاګانې او ټوکې او مسخرې کوي. والذین اتقوا، او کسان چې ویریږي د الله رب العالمین نه فوقهم د پاسه به وي د دوی یوم القیامت په ورځ د قیامت. والله یرزقو، او الله رزق ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي بغیر حساب، بې د حساب نه. وروسته آیت کریمه کې الله رب العالمین اوس علاج ذکر کوي د اختلافاتو. د اختلافات په څه شي باندې دفع کېږي؟ هغه په دعوت کولو باندې کتاب الله ته. کان الناس امة واحده، کان الناس خلق امة واحده، ډله یوه، مخکې یوه ډله وه په توحید باندې، نو بیا اختلافات پکې راغلل، نو الله رب العالمین بیا انبیا علیهم السلام د دعوت دپاره راولېږل. فبعث الله، نو راولېږل الله رب العالمین النبیین پیغمبران، مبشرین زیری ورکوونکي و منذرین ویره ورکوونکي، وانزل او نازل یې کړل معهم الکتاب، معهم د دوی سره الکتاب کتابونه، بالحق په حق سره، لیحکم څه دپاره؟ لیحکم دې دپاره چې فیصله وکړي بین الناس په مابین د خلکو کې، فیما په هغه څه کې اختلفو چې اختلاف یې کړی و، فیه په هغه کې. آیات دلیل دی په دې باندې چې د اختلافاتو ترمنځ فیصله کوونکی څیز هغه کتاب الله دی. وما اختلف او اختلاف نو کړی فیه په هغې کې الا الذین مگر هغه کسانو اوتوه چې ورکړی شوی و هغوی ته کتاب. مقصد دا دی چې ښه پوی او سره د پوی نه اختلاف کولو، هغه پوی علماو یې پکې اختلاف کولو. من بعد وروسته ما د هغه نه جاءتهم چې راغلي و دوی ته البیناتو ښکاره احکام، ښکاره حکمونه د الله رب العالمین ورته راغلي و. دا ولې اختلاف وکړلو؟ بغیا د وجې د ضد نه بینهم چې پیدا شو په مابین د دوی کې، د وجې د ضد نه به اختلافات کول. فهدى الله الذین، نو هدایت وکړلو الله رب العالمین الذین کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی و، لما هغه څه ته اختلفو چې اختلاف کړی و دوی فیه په هغې کې من الحق د حق نه، باذنه په حکم خپل سره. الله رب العالمین مؤمنانو ته هدایت وکړلو.
والله يهدي او الله رب العالمین هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي الى صراط مستقیم غلار نیغتا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ایت کریمه کې الله رب العالمین اوس حالت د دعوت ذکر کیږي. ګوره دې دعوت کې وګوره مصیبتونه راځي، په هغه باندې صبر کوئ. دعوت کې خامخا مصائب او مشکلات شته دي. مخکې خلک د ستاسې دپاره نمونه ده. ام حسبتم آیا ګمان کوئ تاسې ان تدخلوا الجنة چې داخل بشئ تاسې الجنة جنت ته ولما یأتکم او حال دا دی چې تر اوسه پورې نه دي راغلي تاسې ته مثل الذین په شان د تکلیفونو دا کسانو خلو چې تیر شوي دي من قبلکم مخکې ستاسې نه چې کوم انبیا علیهم السلام او داعین هغوی ته چې د دعوت په لاره کې څومره مشکلات راغلي او تاسې ته نه دي راغلي. مستهم البأساء رسیدلی و هغوی ته البأساء مالی تکلیفونه والضراء او بدني تکلیفونه. ام مالی تکلیفونه ام مختلف مرضونه په هغوی باندې راغلي وزلزلوا او جړه قولی شوي و هغوی جړه قولی شوي زلزلې ورباندې راغلي وي. کومو خلکو چې مخالفتونه کول د هغې د وجې نه هغوی جړه قولی شوي حتی تر دې پورې یقول الرسول چې وبویل رسول والذین او کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی و معه د هغه سره متی نصر الله کله به وي امداد د الله تعالی الله امداد به کله وي. الا خبردار ان نصر الله یقینا مدد د الله تعالی قریب نږدې دی. الله رب العالمین د طرف نه ورته دا جواب وکړی شو چې الله رب العالمین مدد دا نږدې دی. يسألونك ماذا ينفقون. دیتی کریمه نه وروسته به الله رب العالمین اشنا احکامات ذکر کی. بعضې به د مالونو سره تعلق لري، بعضې د زنانو سره تعلق لري چې دې ته ویل کېږي امور د تدبیر منزل. د معاشرې سره چې کوم امور تعلق لري د معاشرې د اصلاح د کورونو د اصلاح سره نو هغه امور به دلته ذکر کوي چې څه د مالونو څه د زنانو او دارنګه نور د معاشرې سره تعلق لرونکي احکام به الله رب العالمین ذکر کوي. یسألونک سوال کوي تانه ماذا ينفقون چې څه شی خرج کړي دوی. قل ورته ووایه ما انفقتم هغه چې خرج کوئ تاسې من خیرن د خیر نه. خیر نه مراد حلال مال دی، د حلال مال نه خرج کوئ. وللوالدین د مور او پلار د پاره دي، والاقربین او د خپلو خپلوانو د پاره دي، والیتام او د یتیمانانو د پاره دي، والمساکین او د مسکینانو د پاره، وابن السبیل او د مسافرو د پاره دي. وما تفعلوا هغه څه چې تاسې کوئ من خیرن د نیک کار نه فإن الله یقینا الله رب العالمین به په هغې باندې علیم پوهه دی. وروسته آیت کریمه کې الله رب العالمین دویم امر او دویم حکم ذکر کړي تدبیر منزل نه. هغه دا دی چې انسان باید د خپل خواهش تابعداري ونه کړي. ډېر کله یو انسان یو شی خوښ ګڼي ولیکن هغه د ده لپاره شر وي، او ډېر کله یو انسان یو څیز شر ګڼي خو هغې کې الله رب العالمین هغه ته خیر اچولی وي. او د دې مثال الله رب العالمین په قتال سره ورکوي چې بعضې خلکو په طبعي لحاظ باندې دا بد ګڼلو خو لیکن الله رب العالمین د کې ډېر خیر اچولی دی. کتبه فرض کړی شوی دی علیکم القتال په تاسې باندې القتال جنګ کول، وهو او حال دا دی چې دا کرهو لکم بد لګیږي لکم په تاسو. دې ته کراهت طبعي ویلی کېږي. په طبعي لحاظ باندې انسان باندې قتال او جهاد دا سخت وي، دا کراهت شرعي نه دی. من حیث شریعت کې یو انسان قتال او جهاد بد وګڼي هغه به دې باندې کافر کېږي چې دا څنګه حکم دی د الله رب العالمین چې په هغه کې وینه تویول دی او دا وغه لکه څرنګه چې دا کفار او مرتدین او دا سیکولران بد ګڼي. نه بلکې دلته هغه کراهت طبعي مراد دی. طبیعت باندې د انسان سخت لګیږي، لکه یو انسان مال د زکات ورکوي نو هغه په انسان باندې سخت لګیږي، یا دارنګه یو زنانه ده هغه باندې بنه راځي هغه باندې سخته لګیږي. دا د دې د وجې نه سخته نه چې دا د الله رب العالمین څنګه حکم دی، بلکې په طبعي لحاظ باندې په هغه باندې سخته لګیږي چې د هغه نه به وروسته جنګ او جګړې او دا وغه وي. وعسا او کیدی شي ان تکرهو چې بد ګڼئ تاسې شیئا یو څیزه، وهو او حال دا دی چې هغه خیر لکم غوره وي د ستاسې دپاره. وعسا او کیدی شي ان تحبو چې خوښ ګڼئ تاسې شیئا یو څیز، وهو شر لکم
وهو واغ شر لكم شر وي دستاسي دپارا ناکار وي دستاسي دپارا والله يعلم والله تعالی پویږي وانتم تاسو لا تعلمون پویږئ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه دیتی کریمه کې بل امر الله رب العالمین ذکر کوي او حاصل او خلاصه دې دا ده چې دا اوقات التعظیم کول چې الله رب العالمین په شرع کې هغه تعظیم نقل وي هغه اشهر الحرم دي هغه د عزت والا میاشتې دي چې مخکې په دې باندې خبره شوې وه او دویم د آیاتونو کې یو قاعده الله رب العالمین ذکر کوي کله چې انسان په دوو امتحانونو کې راګیر شي هغه ته پکار ده چې هغه کوم یو چې سپک ابتلا او سپک مصیبت ده هغه د انسان اختیار کې او د لوی مصیبت نه د انسان ځان وساتي يسألونك سوال کوي ستان عن الشهر الحرام په باره د میاشتو د عزت کې قتال فيه د جنگ کولو نه پاغې کې قل ورته ووایه قتال فيه جنگ کول پاغې کې کبیر لویه ګناه ده وصد عن سبیل الله وکفر به دنه اوس وروسته الله رب العالمین د قتال او د جنگ د کفارو سره د هغې علتونه ذکر کوي وصد او منع کول د خلکو عن سبیل الله د لارې د الله نه وکفر به او کفر کول به په دې الله سره والمسجد الحرام او منع کول د مسجد حرام نه و اخراج او وستل اهله د حقدار داغي منه داغینا اکبر ډیر لوی ګناه ده عند الله پنځ د الله والفتنه او شرک ول اکبر دا ډیر لوی ګناه ده من القتل د قتلنا دا باندې مخکې خبره شوې وه ولا يزالون او همیشه دي دوی یقاتلونکم چې جنگ کوي د ستاسې سره حتی تر دې پورې یردوکم چې وګرځئ تاسې عن دینکم د دین ستاسې نه ان استطاعو که چېرته وس ورسېږي د دوی څومره چې وس ورسېږي د دوی هماغومره کوشش کوي چې تاسې د خپل دین نه واړئ ومن یرتدد اوس زجر ذکر کوي هغه خلکو ته چې هغوی د دین نه اوړي ومن یرتدد او څوک چې وګرځېدلو منکم د ستاسې نه عن دینه د دین د هغه نه فیمت نو دی مړ شولو وهو کافرون په داسې حال کې چې دی کافر و فاولئک نو دغه کسان حبطت اعمالهم برباد دی عملونه د دوی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې واولئک او دغه کسان اصحاب النار خوندان د اور دي هم دوی به فیها په هغې کې خالدون همیشه وي ځکه ارتداد او کفر کې چې انسان مړ شي نو هغه همیشه جهنمي شولو هغه به مخلد فی النار وي وروسته آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین بشارت او زیری مؤمنانو ته ورکوي کوم خلک چې په خپل دین باندې ثابت قدم او پاتې هغوی ته بشارت او زیری ورکوي ان الذین یقینا کسان آمنو چې ایمان یې راوړی والذین او ها کسان هاجرو چې هجرت یې کړی وجاهدو او جهاد یې کړی فی سبیل الله په لاره د الله کې اولئک دغه خلک یرجون امید لري رحمت الله د رحمت د الله تعالی والله الله تعالی غفور بخنه کونکی رحیم رحم کونکی دی یسألونک عن الخمر والمیسر د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین بل امر ذکر کوي د هغه امورو د تدبیر منزل نه حاصل او خلاصه دا چې د هغه امورو نه ځان ساتل د هغه ضرر زیات وي په نسبت د فایدې د هغې لکه شراب او جوارګري او داسې نور څیزونه یسألونک سوال کوي ستانه عن الخمر په باره د شرابو کې والمیسر او د جوارۍ کې خمر شرابو ته ویلی کېږي او میسر جوارګرۍ ته ویلی کېږي قل ورته ووایه فیهما په دې دواړو کې اثم کبیرون ګناه لویه ده ومنافعو او څه فایده ده للناس دپاره د خلکو معمولي فایدې پکې شته دی یا د تجارت په لحاظ باندې اسانه پیسې په دې باندې ګټل کېږي او یا داسې بعضې دنیوي فایدې پکې شته خو لیکن نقصان ډیر زیات دی و اسمهما او ګناه دې دواړو اکبرو ډیره لویه ده من نفعهما د فایدې دې دواړو نه د دې هغه ګناه او د دې نه چې کوم جرمونه پیدا کېږي هغه ډېر لوی دي په نسبت د فایدې د هغې د شرابو حرمت الله رب العالمین تدریجاً کړی دی اول دا آیتونه نازل شو چې دې فایده لږه ده او نقصان زیات دی بیا الله رب العالمین حکم نازل کړلو چې تاسې به د لمونځ په وخت کې قطعا شراب نه څښئ او درېیمه مرحله کې الله رب العالمین مطلق حکم راولېږلو ای مؤمنانو شراب او جوارګري او عبادت د درګاهونو دا پلید دی او د نه ځان ساتئ مطلق حکم وشول او قطعي شکل باندې شراب حرام شو
ويسألونك ماذا ينفقون. دې جمله کې الله رب العالمین اوس د انفاق مسله بیانوي. د صحابه کرامو د دواړه سوالونه کړي، نو الله رب العالمین ځکه جوابونه هم د یو بل پسې وکړل. ويسألونك، او سوال کوي ستانه ماذا ينفقون، چې څه څیز ينفقون خرچه کې دوی. قل ورته ووایه العفو، زیاتی مال. عفو باره کې یو قول دا د مفسرینو چې مراد ترې هغه دی چې د اصلي حوایجو د انسان نه اضافه وي، هغې نه دی صدقه او خرچه کوي. کذلک همدارنګه یبین الله، بیانوي الله رب العالمین لکم الآیات، تاسو ته احکام خپل، لعلکم دې دپاره چې تاسې تتفکرون، فکر وکئ. په څه شي کې فکر وکئ؟ وروسته جمله کې الله رب العالمین دې ذکر کوي فی الدنیا، په باره د دنیا کې، والآخرت او آخرت کې، د دنیا او د آخرت باره کې تاسې فکرمن شئ. ویسألونک عن الیتاما، دې کې اوس پنځم امر الله رب العالمین ذکر کوي د هغه امورو د تدبیر منزل نه. هغه دا دی چې په فاسد نیت باندې خپل مالونه د یتیمانانو د مال سره مه یوځای کوئ، چې د یتیمانانو مال وخورئ په هغې سره. ویسألونک، او سوال کوي ستانه عن الیتاما، په باره د یتیمانو کې. قل ورته ووایه اصلاح لهم خیر، اصلاح لهم د دوی دپاره خیر، دا غوره ده چې د هغوی خیرخواهي ولټولی شي. وان تخالطوهم، او که چېرته ګډون کوئ تاسې دوی سره، فاخوانکم، نورونه دي ستاسې، ستاسې ورونه دي. والله یعلم المفسد من المصلح، دې کې الله رب العالمین اوس هغه فسادي انسانانو ته زجر او زورونه ورکوي چې الله ګوره تاسې پیژنئ کوم خلک چې د یتیمانو سره په دې غرض باندې مال یوځای کوي، د یتیمانو د مال سره چې د یتیمانو مال په طریقه باندې وخوري. والله یعلم، الله تعالی پیژني المفسد، فساد کوونکی، من المصلح، د اصلاح کوونکی نه. څوک چې اصلاح کوي او څوک چې فساد کوي، نو دا دواړه الله پیژني. ولو شاء الله، که چېرته غوښتی الله تعالی لأعنتکم، نو په تکلیف کې به اچولی وی تاسې. معنا دا ده چې د ګډون به په تاسې باندې حرام کړی وی، ناروا کړی به وی، او یا در باندې واجب کړی وی چې خامخا به دوی سره خپل مال یوځای کوئ. دا د الله رب العالمین یو اسانتیا ده چې په تاسې باندې راوستې ده. ان الله، یقینا الله رب العالمین عزیز، زورور ذات دی، حکیم، حکمتونو والا دی. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، د آیت کریمه کې الله رب العالمین بل امر ذکر کوي د امورو د تدبیر منزل نه. هغه دا دی چې ګوره د مشرکو ښځو سره نکاحونه مه کوئ. ولې؟ کله چې عقیدې اختلاف راشي نو کور به ګډوډ شي، معاشره به ګډوډه شي، دې د وجې نه دوی سره نکاح مه کوئ، او خپله هم خپلې خویندې او لورګانې دوی ته په نکاح باندې مه ورکوئ. ولا تنکحوا المشرکات، او نکاح مه کوئ المشرکات، د مشرکو زنانو سره. خو دې مشرکاتو نه عامې مشرک زنانه مراد دي، هر چې اهل کتاب دي، د یهودو د نصاراو زنانه، هغه اگر که شرک کوي، خو د هغې نکاح الله رب العالمین په نورو آیاتونو سره جایز کړی ده چې وروسته به سورې نساء کې راشي. ولا تنکحوا المشرکات، نکاح مه کوئ د مشرکو زنانو سره، حتی تر دې پورې یؤمنن چې ایمان راوړي. ولامة، او خامخا وینځه، مؤمنة مؤمنه، خیر، دا غوره ده، من مشرکة، د مشرک آزادنا، مشرک آزاده ښځه چې وي هغې نه دا وینځه هم غوره ده. ولو اعجبتکم، اگر که تاسې به په تعجب کې اچوي. ولا تنکحوا المشرکین، او په نکاح باندې مه ورکوئ المشرکین، مشرکو سړو ته، خپلې خویندې او لورګانې د مشرکانو ته مه ورکوئ. که هغه مرتدین دي، که روافظ دي، او دارنګه نور مشرکان او مرتدین دي، دوی ته خپلې لورګانې او خورګانې په نکاح باندې مه ورکوئ. حتی تر دې پورې یؤمنو چې ایمان راوړي. ولعبد، او خامخا غلام، مؤمن مؤمن، خیر، دا غوره دی، من مشرکین، د مشرک آزاد نه. ولو اعجبکم، اگر که تاسې به په تعجب کې اچوي. اولئک، دغه خلک، یدعون، دعوت کوي، الی النار، اور طرف ته دعوت او بلنه کوي. والله یدعو، والله تعالی بلنه کوي، الی الجنة، جنت ته، والمغفرة، او بخښنې ته، باذنه، په حکم خپل سره. ويبين، بیانې آیاته، آیاتونه خپل، للناس، د پاره د خلکو، لعلهم، دې دپاره چې دوی یتذکرون، پند او نصیحت قبول کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.